السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې راته وایي ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. په تحقیق سره الله جل جلاله او د ملائکې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود وایي. نو الله جل جلاله وایي انسان تاسیم پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود ووایست. د علی کرم الله تعالی څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جبرائیل علیه السلام ته وویل چې یا جبرئیل ای اعمال احب الى الله تعالی عز وجل، کم عبادت الله جل جلاله ته ډېر خوند ورکوي د دې مخلوق. جبرائیل علیه السلام ورته وویل الصلاة علیک یا محمد، پر تا باندې ډېر درود ویل یا رسول الله دا الله جل جلاله ته ډېر خوند ورکوي. نو محترمینو الله جل جلاله خپل هم راته وایي و ایزه او زما ملائکې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود وایي. یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما، ای انسانه که مؤمن یې نو ته هم درود ووایه. ګوره تاسې دې ځای ته فکر وکړئ چې الله خپله وایي زه درود پر وایم، ملائکې مې په درود امر کړي دي، انسانه ته هم درود پر ووایه. نو زموږ څومره غفلت یې انسانه، زموږ ژبې ولې د درود پر ځای په فسق مشغوله دي، د درود پر ځای په غیبت مشغوله دي، د درود پر ځای په لهو و لعب باندې مشغوله دي. الله جل جلاله دې زموږ ژبې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په درود باندې مشغوله وګرځي. الله دې زموږ عملنامې د علیه الصلاة والسلام په درود باندې ډکې وګرځي. حدیث د علمي په مسند فردوس کې روایت کړی دی او د غرنګ سعادت دارین صبح یو نوي حرف القاب. دا هغه نبی دی چې الله جل جلاله دومره عظیم شان ورکړی دی چې غرو، اسمانو، مځکو، درختو، اوبو، حیواناتو ټول پیژندلی دی الا الثقلین، یو انسان او پیری په دې کې سستی کوي. د علیه الصلاة والسلام شان د قدر د عزت د معرفت نشته ورسره. د معاذ بن جبل رضی الله عنه مبارک څخه روایت دی چې د خیبر په ورځ باندې یو خر رالی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور ته یو خر ودرېدی، حمار اسود تور خر، فوقب بین یدیه د علیه الصلاة والسلام مخ ته ودرېدی. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل چې یا رسول الله یا محمد علیک الصلاة والسلام، فلانکی یهودي هغه زما خاوند و، زه د هغه په ملک کې وم، نو هغه تا ته ډېر بد ښکنځل کول، ته یې ډېر بد ذکر کولې، ما دی وغورځاوه او زه سخت وولم، ما ستا او خواته رامخ که دلته درته رالم. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وویل ستا نوم څه دی؟ خره ورته زما نوم عمر بن فلان دی، عمر بن فلان دی. په عربو کې دا قانون خپلو حیواناتو ته خپل نومان ورښول. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وویل فانت یعفور، لنونه ایسته به ستا نوم یعفور وي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته تا زه څه وپېژندلم چې زه نبي یم؟ اخر ورته وایي معاذ بن جبل ته نو وایي په یو فصیح په یو خلاصه ژبه باندې وایي کنا سبعة اخوة، موږ اوه وروڼه وو، پر ټولو باندې انبیا سپرسي وله، وانا اصغرهم، زه د دوی کشر ولم. نو زه ستام، زه په دې پوهېدلم چې زه به ستا یم. په هر ځای کې چې به ما هر چمونې ته، هر وښو ته، هر راغو دشتې ته، هر شیلې ته چې به زه ورلم چې ما به واښه خوړل، نور وښو به غږ کوه ولیا حمار رسول الله صلی الله علیه وسلم، راسه موږ وخوره، راسه موږ وخوره، ای د رسول الله خره دلته راسه. چې ځای به ما اوبه څښلې او بلې چینې به اواز راته وکړي یا حمار رسول الله راسه په ما باندې اوبه څه. یو غره ځنګله ته چې به زه ورلم، زمریانو و لیوانو د ځنګله غټو حشراتو چې هغه زموږ سره ډېره دښمني درلودله، موږ یې پر بوی باندې هم نه پرېښولو، هغو به زما چوکیداري کوله، زما حفاظت پې کوه. ولهذا حمار رسول الله، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک حمار او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خر دی. زه په دې باندې پوهېدلم چې زه به د اخرني نبي خر جوړېږم. نو چې زما سره خپل خاوند یهودي ظلم وکړي، تا ته ښکنځل وکول، ما پورته زه پورته سوم، دی وغورځېدی قصدن مې دی وغورځاوه، خو د زه ډېر خوښ کړمه، ما جناوز غوښتل، یا رسول الله تا ته رالمه. دا حدیث ابو نعیم په دلائل نبوت کې
صفحه یې 310 او دغه رنګه په الف معجزات جلد اول صفحه 108 معجزه نمبر 353 او دغه رنګه امام بهقي رحمت الله علیه مبارک او دغه رنګه ابو نعیم په دلایل نبوت کې صفحه 399 کې هم دا واقعه ذکر کړی او دغه رنګه امام جامع رحمت الله علیه په شواهد نبوت کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په سیرت او د په معجزو کې دا واقعه ذکر کړی الله جل جلاله دې موږ ته محبت راکړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک هغه شانو چې خرو هم پیژندي خرو ته مور معلومو چې دا نبی دی او شو به پر د رسول الله صلی الله علیه وسلم خره باندې आवाज کاوه چې حمار رسول الله راسل موږ څه وخت فرق وکړه موږ په پتا باندې برکتناک سو نو افسوس موږ په حالات باندې چې په انسانيت کې پیدا سوي انسانان یو عقل او بلوغ لرو پیدا د دې د پاره و چې لا اله الا الله محمد رسول الله دغه کلمه باندې موکله پیو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک هغه شان و پیژنو د سره محبت وکړو جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه په خصائص الکفر جلد اول کې و د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په اوصاف کې وایي چې شیش علیه الصلاة والسلام ته آدم علیه السلام یا شیش فذكر لا اله الا الله محمد رسول الله دغه ذکر ډیر کوه لا اله الا الله محمد رسول الله شیش علیه الصلاة والسلام ورته لا اله الا الله خو معلومه ده چې لا نست اله لا اکت عبادت الا خفست الله یا رب دی دا محمد رسول الله څوک دی آدم علیه الصلاة والسلام ورته وایي یا شیش دا هغه نبی دی چې زه د جنتو څخه الله راوایستلمه بیا د په ده باندې ما توسل وکړي دی مې الله ته شفیع کړي الله زه وبخښلم دا هغه نبی دی چې د عرش پر هر پیلر د عرش پر هر منار باندې لا اله الا الله محمد رسول الله لیکلی وه دا هغه نبی دی چې په جنت کې د هرې حورې پر زنخدان پر دغه د ځینې کې چې حکم غار راځي دې ته زنخدان وایي د هرې حورې پر زنخدان باندې به لا اله الا الله محمد رسول الله لیکلی وه او د حورو د وریجو په مابانځ کې چې دا سپین ځای دی د پزې ورپورته دلته محمد رسول الله لیکلی وه او په جنت کې داسې درخته نه وه چې د هغې پر باڼه باندې دی محمد رسول الله نه یې لیکل سوی خصائص الکفر جلد اول صفحه 12 باب خصوصيته صلى الله عليه وسلم بكتابة اسم شريف مع اسم الله تعالى على العرش وسائر ما في الملكوت الله جل جلاله دي محبت من عليه الصلاة والسلام راكي الله جل جلاله دي مش د په عشق د په محبت کې راپورت کې والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته